الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. تر حمد صلات و سلام وروسته د کوچني اختر د مبارکۍ پیغام د هیواد په داخل او خارج د ګران افغانستان غیور صابر او متدین ولسه مشرانو کشرانو میندو خویندو او لونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اجازه راکړئ چې هر چیرې یاست تاسو ته د کوچني اختر د مبارکۍ مراتب وړاندې کړم. الله تعالی دې ستاسې روژې طاعات او عبادات په خپل دربار کې قبول کړي. ډېر خوشحاله یم د الله تعالی سپېڅلي دربار ته بیا شکرونه چې زموږ صابر ملت سږنی کوچنی اختر په داسې حال کې لمانځي چې په ګران هیواد کې مو اشغال شتون نه لري. البته فضا مو اشغال دی. الله تعالی دې وکړي چې د هیواد فضایي اشغال مو هم پای ته ورسیږي. ملت مو یو موټی سرلوړی مترقي او په خپل ځان بسیا په لاس کې قلم او په شونډو کې مسکا او خوښي وي. کوچنی اختر د ټولو روزماتو عمومي روزمات او د قرآن عظیم الشان د نزول جشن دی. د ځمکې په ټوله کوره کې اسلامي امت دغه درې شپې د خوښیو په حیث تجلیلوي، یو بل ته مبارکي ورکوي، ښې جامې اغوندي او ښه خواړه برابروي. هر ملت او د ځمکې په مخ ګڼ قومونه جلا د خوښیو مراسم لري، مګر د هغوی جشنونه او خوشحالۍ په بېپتۍ، بېناموسۍ، معصیت او ګناهونو بناوي. مګر د اسلامي امت اخترونه په شرف، وقار او د الله تعالی په طاعت او تقوا ولاړ دي. د نورو ملتونو اخترونه د پلرونو نیکونو دود رسم و رواج تشکیلوي، مګر زموږ اخترونه د کائناتو د رب له لوري اسلامي امت ته ورکړل شوي او د عبادت بڼه لري. کوچنی او لوی اختر د هجرت په 2م کال اسلامي امت ته ورکړل شوی. تر هجرت وروسته په مدینه منوره کې به خلکو د نیروز او مهرجان د سپرلي او مني لومړۍ ورځ جشن نیوه، مګر رسول الله وویل چې ستاسې د پلرني رسم او رواج او دود په مقابل کې الله تعالی ما ته 2 خوشحالۍ کوچنی او لوی اختر راکړي دي. نو معنا دا سوه چې زموږ اخترونه الهي او رباني سرچینه لري، کوم ملي او ولسي دود رواج او رسم نه ده. زموږ مظلوم ولس 4 لسیزې اخترونه په ویر کې تیر کړل. په هر کور کې به غم و، کونډې یتیمان او معیوبین وو. راځئ چې په دغو مبارکو ورځو کې خپل رب ته په ډېر اخلاص، عجز او زارۍ په خپل هیواد کې د سوکالۍ، ثبات، سولې، آرامۍ په پار د شکر لاسونه لپه کړو. زموږ د ملت لوی رنځ جهل، فقر او سترې بدبختۍ دي. ملي وحدت نه لرو. زموږ له خپل ولس نه هیله دا ده چې خپل رب ته صادقانه او ریښتینې توبه وباسي، یو تر بله مینه او محبت وکړي، له اسراف او فضول خرچۍ څخه خپل ځانونه وساتي، د یتیمانو په سر د ترحم او مهربانۍ لاسونه راکش کړي، له ګناهونو څخه تر مرګه ځان وساتي. الله تعالی به انشاءالله که موږ سمه توبه وباسو او صبر وکړو او له عقل څخه کار واخلو، د هېواد په افق کې به تل د سوکالۍ او خوشحالۍ روڼ سهار ګورو او زموږ سترګې به پرې یخوي په آزاد آباد یو موټی او سرلوړي افغانستان کې د اسلام د ځلانده لمر د ځلا او د قرآني نظام د بشپړ حاکمیت په هیله. وما ذلک علی الله بعزیز. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.